عالیہ کلام در پیش کو. اس دین بعد د بیان د پارا زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم ته او د هغې نه مخکې ورته یو څو اشعار وایم او ښه په بلند اواز سره به سبحان الله وایي. ته دومره ډېر ښایسته یې چې جهان په تا ښایسته دی. ته دومره ډېر ښایسته یې چې جهان په تا ښایسته دی. طالب غیرتی پښتونستان په تا ښایسته دی. یو ګل مسته مسته خوشبویي لري د مینې زما د زړه د مړاوې ګلستان په تا ښایسته دی. اوس زه دعوت ورکوم خپل استاد محترم ته شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عبدالهادی حقانی صاحب ته چې راشي او تاسو ته په عظمت قرآن سره بیان وکړي. حضرت مولانا عبدالهادی حقانی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وروح أرواحنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في مقام آخر: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترقت. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قراءة القرآن في الصلاة خير من القرآن. قراءة القرآن في الصلاة خير من القراءة القرآن. وقراءة القرآن خير من الذكر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جميع العلم في القرآن، لكن جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. محترم حاضرین، طلباء کرام او زما د دې کلی معززینو، مشرانو، کشرانو، همزولو، څنګه چې مونږه تاسو ته معلومه ده چې زمونږه تاسو دا محفل دا د قرآن عظیم الشان د ختمونو په سلسله کې منعقد شوه دی. لومبانه نشست د دې پروګرام هغه د ماسپخین نه تر ماښامه چلید چې په هغه کې ډېر لوی علما حضرات، نامور علما او باغی کې شرکت وکړو او مونږه تاسو د خپل زرینو د قیمتي خبرو نه مستفید کړو. او دار دی پروګرام دویم نشست ته الله جل جلاله دې دا نشستم په خیر سره اختتام ته ورسول کی. او حقیقت دا ده د دې تمام پروګرام، د دې تمام محفل دا روح روان چې کوم دی هغه زمونږ استا سړوان دی مخې ته یو ډیر لوی شخصیت چې د حضرت مولانا حافظ متی الله سے په شکل کې موجود دی. حقیقت دا د دې په دې علاقه باندې، په دې کلی باندې، په دې محله باندې، په تمام باندې دا د یو عظیم احسان دی چې خپل اوقات، قیمتي ساعات هغه د دې دین د خدمت لپاره وقف کړی دي او د دې ماشومانو سرپرستی کوي، د دې ماشومانو تربیت کوي. او دارنګه مونږه تاسو ته هر کال د ډیرو خلکو ماشومانو په شکل کې، د حفاظو په شکل کې، د قراو په شکل کې مونږه تاسو له عظیمه تحفه راکوي هر کال. الله تعالی دې د دې باغ دا مالیار حضرت حافظ صاحب او د دې دا تمام ملګری الله جل جلاله دې دک کرنګ خاد آباد کولري. الله تعالی دې دې په عمرونو کې نور هم برکت واچي. محترم حاضرینو، ما ته دې ملګری او ډیره درنه موضوع حواله کړه د عظمت قرآن په شکل کې. زمونږه د اردو یو مقوله ده، وی کیا پیتی اور کیا پیتی کا شوربہ.
سبا چتی او سبا د چتی هغه شریعی کنه چرته زو چرته د قرآن عظیم الشان عظمت چرته د قرآن لویواله حقیقت دا وړخلو دا د لویو خبرو حقدار نه ده خو بیا هم د خپل وس مطابق ستاسو د پاره او د خپل ځان د پاره د بخری په تور باندې د خپل ځان د شفاعت د پاره څه خبر ستاسو روان دي هغه عرض کوم محترم حاضرینو د قرآن عظیم الشان عظمت په تاسو ته بیان کم د قرآن عظمت څه ده د قرآن عظمت دا ده په مکه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم سلویخ کال تیر کړل قرآن نه دی راغلی په مکه مکرمه کې رسول الله علیه السلام مشهور دی په څه باندې محمد ابن عبد الله ټول خلک پیژني په کوم نوم باندې محمد ابن عبد الله محمد د عبد الله زوی خو کله چې قرآن راغی کله چې لفظ راغی اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت مبارک نازل شو محمد ابن عبد الله نوم بدل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد ابن عبد الله نس شو محمد رسول الله د محمد ابن عبد الله نه لاړو چاته محمد رسول الله ته لاړو ها دا د قرآن عظمت دی دا د قرآن لوړواله دی دا د قرآن اوچتواله دی یاد ساتئ د قرآن عظمت څه دی ملګرو د قرآن عظمت دا دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لاس پورته کړی دی رسول الله علیه السلام دعا کوي د دنیا نه روان دی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام وصیت کوي زه د دنیا نه روان یم د خپل امت په غیږ کې یو شی پرېږدما د خپل امت په غیږ کې یو امانت پرېږدما د خپل امت په جوړۍ کې یو امانت پرېږدما خپل امت لا یو نعمت ورکوونکی ما رسول الله علیه السلام فرمایي ترکت فیکم امرین زه په تاسو کې دوه څیزونه پرېږدم لن تضلوا تاسو به چرې نه ګمراه کیږئ ما تمسکتم بهما تر څو چې تاسو په هغې باندې منګولې لګولي تر څو چې تاسو په هغې باندې عمل کړئ دوه څیزونه کوم دي کتاب الله و سنتي د الله کتاب او زما سنت طریقہ امت ته وای دا د قرآن عظمت دی زمانه پس که نجات غواړئ زمانه پس که کامیابی غواړئ زمانه پس که خیر غواړئ زمانه پس که جنت مندل غواړئ کتاب الله د الله په کتاب باندې څه ولګوئ منګولې ولګوئ عظیم کتاب دې ملګرو لوی شان والا کتاب دې ملګرو د دې کتاب ډېر عظمت ته د دې کتاب قتل عبادت ته د دې کتاب راغستل د دې لوستل عبادت ته د دې کتاب باندې عمل کول عبادت ته د دې کتاب خدمت کول عبادت ته د دې کتاب بل ته رسول عبادت ته دا قرآن راوالا قل والا تانه به قاری جوړ شي دا قرآن راوالا دې په خپل عمل کې راوالا تانه به ولی الله جوړ شي ته دا کتاب راوالا د دې کتاب بل ته درس وکا تانه به حافظ او تانه به مدرس جوړ شي ستا نوم بدل
بدلی ستا حقیقت بدلی خواه یاد ساته دمر عظمت والا کتاب دے چاچی دی کتاب تا کتلی دی اللہ جل جلالہ ہدایت ورکڑ دے خواه عظمت دا دے ملگرو اللہ ہدایت ورکڑ دے لکہ تاسو گو رئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ را روان دے چاور لپلا ربانی پیغور ورکو او چرت روانی روان یما چی محمد الرسول اللہ قتل کما داغ سر قلم کما داغ وینتوی کما چاور لپیغور ورکو محمد الرسول اللہ پریدا لار شستا خور استا اوخی ایمان روڑے دے اول داغی معلوماتو کا حضرت عمر را روان شو پزاید دی چی آخوات لوے تو خور طرف تراغے دروازی لراغے دروازے اوڑا مولا کور کی دننا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ لگیا دے دو قرآن تلاوت کئی دو قرآن تعلیم ور کئی خوری پوشوا دا دروازہ ڈبول دا چا دی دا حضرت عمر دی ویدا دا عمر ڈبول لی پرتے بھی تخوال مزا تا پڑشا عبداللہ ابن مکتومی پڑھ دروازی للاڑا اوخے دروازی للاڑا چی سنگے دروازہ کلا اکڑا حضرت عمر یو پڑک ورک آغا اوخی لا آغا خور لا تردی چی دا آغا خور سر مات کا او دا آغا اوخی غاخون خلی والا ماتا کا دا سی گزارے ورک درنگ سات ناستے خورم دا عمر خور دا اگو تا سوئی او عمرہ تا دیل راغلے چی تمون تا دی کارنا بنی کی یو خبر یاد ساتا و کم غیگا کی چی تا لتی والدی پا آغا غیگا کی مام لتی والدی تا ما دی کارنا واپس کو لنش دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ پارا لگا لگا کمی دا چی طبیعت لخش ورتوی دا تاسو سلوستلو مالا لگراوالی چی زو گورم اس گوری دا قرآن پا کتوب اللہ ہدایت ورگئی خواہ دا قرآن پا کتوب ہدایت ملاوی گی خور و تسوئی اللہ قرآن کی فرمائی ندی لا یمسوہ الا المطہرون عظمت دا قرآن دادے قرآن لیو آغا وقت پوری لاس نشور لے ترسو پوری چی تازان پاک کڑنی لار شزان پاک کا سنگ با پاکی گم ہوئی دا پاکی طریقے و تو خولا حضرت عمر غسلو کا روتو دا قرآن پانی رواغستی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ روتو ما سوچ کو میں عبداللہ ابن ام مکتوم چی دا محمد الرسول اللہ دخلین کلام زدہ کرو دا محمد الرسول اللہ دخلی مبارکی نے قرآن اغسطے ہو دا عبداللہ ابن مکتوم اغا تلاوت پسندو عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ شروع شو دا قرآن تلاوت کئی طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى یوخ عبداللہ ابن ام مکتوم تلاوت کئی بلخواتی کم دے دا حضرت عمر اخ کی روانی دی دا قرآن عظمت تے حضرت عمر فرمائی ما ضربو زید محمد الرسول اللہ سخاچز ایمان راڑم را روان دے دتم النبینا او شفیع المذنبینا او دا امت غم خوار ما تا کلمہ آیا
شروع د کلمه وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. کلمه وی یو طرف ته قرآن ولیدو، بل طرف ته بیا د قرآن لوستل شروع کړل. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام روان دي، د قرآن د تلاوت आवाज راځي، غوږ کې خود ډیر تیز لګیا دي د قرآن تلاوت کوي. چې وی قتل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قرآن تلاوت کوي. حضرت عمر نے رسول اللہ علیہ السلام تپوس کو وہ عمر دمرا تیز تلاوت ولی کی. حضرت عمر و فرمائی اے دا اللہ رسول شیطان پس غلوما. بل طرف تا حضرت ابو بکر صدیق تو گو رہی دو قرآن عظمت دادے، دو قرآن لڑوال دادے، دو قرآن اچتوال دادے. حضرت ابو بکر صدیق دا رسول اللہ علیہ السلام یار، دا رسول اللہ علیہ السلام دوست. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا قرآن تلاوت کی. کافر رال رسول اللہ علیہ السلام تا شکایت کی، او پیغمبران، او محمدان صلی اللہ علیہ وسلم، تدی دا ملگر پویکا دے چې د قرآن تلاوت کوي، زمونږ زنانا د کور کارونه پریدي، زمونږ مزدوران مزدوری پریدي، زمونږ ماشومان خوراک څښاک پریدي، زمونږ څاروي هغه په ټوپونو باندې شي. ته دې خپل یار ته ووایه چې د قرآن تلاوت په مزه مزه باندې کو زمونږ یې کورونه روان کړل. د قرآن عظمت دا ده. ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د کور نه راوته دي، د شپې ټیم دی، پزان باندې د پاسه د ګړې سرمنه چولې ده، پاغې کې د کیکر ازغي لګېدلې دي. الله جل جلاله ته د حضرت ابو بکر صدیق دا لباس محبوب شو. پرشتو ته وی وہ پرشتو زما صدیق نن دا لباس اچولے دے، تاسم دا لباس واچوئی. تمامو پرشتو چکم دے نو دا صدیق پشان لباس واچو، دا گڑی پوستینو دا گڑی سرمنوا پکی دے کی کر ازغی لگی تلیو. جبریل علیہ السلام راغے، رسول اللہ علیہ السلام تی تپوس کے و جبریلہ دانن دس اچولی دی. جبریل ورطا فرمائی اے زما محبوبہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دا حضرت ابو بکر صدیق لباس اللہ تا محبوب دے. اللہ جل جلالہ تمام پرشتو تا حکم کرے دے چنن دا ابو بکر صدیق پشان لباس واچوئی. اللہ جل جلالہ فرمائی لی دی لال شاہ زما محبوب تو آیا چھپ جناب ابو بکر صدیق پانی زما سلام آیا. ابو بکر صدیق دمر لوی مرتبہ دا صد وجہ ملاو شو، دا عظمت دا قرآن دا وجہ، دمر لوی مرتبہ دا قرآن دا وجہ. دی دا وجہ نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کلچ دا رسول اللہ علیہ السلام سران پا اغا غار سور کیو مان یو زوما یو زما محبوبو. کلب مد رسول اللہ علیہ السلام مخت قتل، کلب مد رسول اللہ علیہ السلام شنڈو تا قتل، کلب مد رسول اللہ علیہ السلام سترگو تا قتل. ما داسی محسوسو لکا جز قرآن تا گورم. دا رسول اللہ علیہ السلام چہرہ مبارکہ مخ مبارک داو داسی سو پشان دو قرآن گرزی دلو. دا عظمت دا قرآن دے ملگر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حالت دے بیمارائی کے دے لگی رضی پس پر رسول اللہ علیہ السلام دنیا نے رحلت کئی.
رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د کور پر د اوچت کړه. حضرت ابوبکر صدیق لګیا دې منس کوي. حضرت ابوبکر صدیق فرمایي کله چې د صحابو نظر د رسول الله علیه السلام په مخ مبارک باندې ولګید کأنه ورقه مصحف، دا سواله د قرآن د پاڼې په شان پړکیدونکې. ځکه رسول الله علیه السلام فرمایي چا چې د قرآن مخ ته وکتل دا داسې شوه لکه چې زما مخ ته وکتل، چا چې زما مخ ته وکتل دا داسې شوه لکه چې د الله مخ ته وکتل. دا د قرآن عظمت دی. اوس د قرآن نه به د رسول الله علیه السلام دیدار کیږي ملګرو؟ کیږي؟ طلبا حضرات پکې ناست دي، څنګه به کیږي؟ نظرت یو دلیل وام، تاسو بیا ځان لګورئ نور زرت یو وامه. د ایران نه یو شعر راغی، نیمبیته شعر، او هغه شعر هندوستان ته راغی. په هغې کې لیکلي دور ابلغ کسی کم دید موجود، پړانګ ملغلره ډېره کم موجودیږي. پړانګ ملغلره چې نیمه تورې نیمه سپینې. هندوستان کې شعر وګرځېدو، چا د هغې جواب ونه کړی شو. هغه شعر واپس د بادشاہ محل ته راغی. بادشاہ ډېر زیات خفه دی، شاه جهان زمانه ده. کور ته راغی خفه دی. زیب النساء تپوس کوي بابا ته خفه یې وجه؟ هغه ورته وایي د ایران نه شعر راغلی دی او په سالم هندوستان کې چا د هغې جواب ونه کړی شه. بابا څه شعر دی؟ هغه ورته وایي شعر دا دی دور ابلغ کسی کم دید موجود، پړانګ ملغلره ډېره کم موجودیږي. زیب النساء د دې جواب خو آسان دی. بادشاہ خوشحاله شو. ہوتی بابا جواب دا دے ولی اشکے بتانے سرم آلود، ولی نموجودی گی آغا اوخ کا چی دا اللہ دا یری دسترگی نر او گرزی گی رانجپا کی لگی دلی او گورا نیمہ بطوری نیمہ بسپینے. بادشاہ ډیر زیاد خوشحال شو. شعری بن کو ایران تے اولے گو. ایران کے شاعر شعروں کا تو جواب شوے دے. اغم حیران شو چې دا خو د ډېرې لوی مرتبې شاعر دی، ډېر لوی مقام والا شاعر دی، د سره ملاقات پکار دی. هلته نه تخفي تخایف راولیږل، هلته نه ډېر څیزونه راولیږل، یو خط یې ورسره راولیږو. د هغه شاعر صفت یې کړو، وایي زه دغه شاعر سره ملاقات کول غواړم. بادشاہ بیا خفه دی، ځکه زیب النساء په مستوراتو کې ده او د عامو ښځو په شان خو نه چې بلنګ روډ کې ګرځېده، پوهېږئ که یا د سیدي بازار کې ګرځېده. داسې ښځه نه وه، هغه په مستوراتو کې وه، پرده نشینه زنانه وه. خیر هغه چې کله هغې بادشاه ورته ووایي اوس خو بیا مسله جوړه شوه، شاعر تا سره ملاقات کول غواړي. دا ورته وایي بابا یو شعر ورته لیکم، دا ورته ډالۍ کوم که انساني پوه بشي که زناوري بیا پرېږده خپل کار به کوي. بادشاه ورته وایي ډېره ښه ده ولیکه ورته. هغې ورته یو شعر ولیکه. لازمي خبره کوم ما ته متوجه شي خلک به راځي. یو شعر یې ورته ولیکه، عجیبه شعر دی. مقصد مې دی کې دی، ښه دې شعر کې مې مقصد دی. څه ورته لیکي ملګرو؟ دا ورته وایي در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل، هر کسی که میل دارد در سخن بیند مرا. زه په خپل کور کې داسې پټه یم لکه بوی د ګل چې په ګل کې پټ وي.
در سخن مخفی منم چوبوی گل در برگ گل زه په خپل کور کې داسې پټه یم لکه بوی د ګل چې په ګل کې پټ وي هر کسې کې میله داره در سخن بیند مرا او که کوم سړی ما سره ملاقات کول غواړي زما کتاب دیوان مخفي دی وګوري که ما سره ملاقات کول غواړي زما کتاب دیوان مخفي وګوره نو د یو ښځې ملاقات د هغې د کتاب نه کېږي نه د الله او د الله د رسول ملاقات په د الله د رسول د کتاب نه کېږي الله دې مونږه تاسو له هغه سترګې راکړي الله دې مونږه تاسو د قرآن په دې عظمت باندې پوهېږي ملګرو یو خبره یاد ساتئ واحد قرآن داسې دی د رسول الله علیه السلام نه پس دا داسې معجزه ده د تمام انبیاء معجزات ختم شو واحد قرآن داسې معجزه ده چې دا به تر قیامت پورې جاری وي دا نه ختمیږي تاسو ګورئ تورات انجیل زبور نور صحائف وګورئ چرته به تاسو د هغې حافظ پیدا نه کوي چرته به تاسو هغه کتاب په اصلي شکل کې هغه پیدا نه کوي واحد قرآن عظیم الشان دی چې نن هم په هغه شکل کې موجود دی په کم شکل کې چې الله جل جلاله دنیا ته رالیږلی دی دا عظمت د قرآن دی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون الله دې مونږه تاسو له د قرآن پوهه راکړي الله دې مونږ د قرآن په عظمت د دې په اوچتوالي د دې په لوړوالي د الله تعالی مونږه تاسو پوهې د دې روس یو صدر خیروچین به وته وي د مصر بادشاه ناصر د هغه د روس دوره جوړه شو چې کله د روس دوره جوړه شو هغه ځان سره په دغه دوره کې خاص دعوت باندې قاری عبدالباسط ځان سره بوت تو قرآن عظمت ته ګورئ حالانکه دا خیروچین چې کوم دی دا دهری دی نه الله مني نه رسول مني نه جنت مني نه دوزخ مني نه ښه مني نه بد مني هیڅ شی نه مني دهری دی شرابي دی دهری دی هیڅ شی نه مني بس عقیده دا ده چې دنیا په خپله پیدا شوې ده په خپله به ختمیږي د دې څوک بل څوک نشته دی پیدا کوونکی ختمونکی دا عقیده ده ناصر چې کله روان شه په دوره باندې عبدالباسط صاحب ځان سره بوت هلته چې کله ورسېدل نو دا خیروچین ورته وایي دا سړی څوک دی دې د شکل نه داسې لږ ښایسته نو قاري عبدالباسط صاحب ناصر ورته وایي دا چې کوم دی د شکل نه داسې دی خو لیکن د قرآن یو ډیر لوی قاری دی دله الله د قرآن ډیر مهارت ورکړی دی او نن به زه په تا باندې هغه کلام اورومه کوم کلام چې د رب العالمین دی ټول عمر دې ګانې واورېدې ټول عمر دې نافرمانۍ وکړې نن خیر دی یو لس 7 منټه موږ له څه له راکړه قرآن دپاره راکړه او قاری عبدالباسط صاحب ته ووایي تلاوت شروع قاری عبدالباسط صاحب د خیروچین مخکې تلاوت شروع کو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان یو طرف ته لګیا دی عبدالباسط تلاوت کوي بل طرف ته د خیروچین د سترګو نه اوښکې را روانې دي دا د قرآن عظمت دی دا د قرآن اوچتوالی دی دا د قرآن لوړوالی دی الله دې مونږه تاسو ته په دې باندې د پوهې توفیق راکړي قرآن آیت مبارک میں لسته دی کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب کتاب دا کتاب عظیم الشان دے زمون بابا جی رحمت اللہ علیہ د شاہ منصور
سید الطائفہ امیر المؤمنین فی التفسیر هغوی به فرمایل وی دي کتابون کې دا تنوین د عظمت شان د پاره دی او طالبان پوهیږي په دې خبره باندې چې تنوین په 15 قسمه باندې راځي تنوین 5 قسمه اس یار من بغیر اوږد شعر دی اول تمکن نستعی والثالث تنکیر هغه خبرو ته نزو بیا به اخر کوئی چې مازغی خراب شو نو دا تنوین دی کې د پاره د عظمت شان دی کتاب دا کتاب عظیم الشان دی کتاب عظیم الشان کتاب دی بعض مفسرین وی کتابون کې دا تنوین د پاره د تاخیر دی دا کتاب اخیری دی الله وی دا اخیری کتاب دی ولی الته پیغمبر خاتم النبیین دی کتاب چې کوم دی آخر الکتب دی د تمامو کتابونو اخیری کتاب دی د تمامو کتابونو خلاصه دا کتاب عظیم الشان دی اللہ فرمائی انزلناه اللہ وی ما نازل کردے دے اللہ وی ما نازل کردے دے نازل ان کے سوکتے اللہ جل جلالہ الیکا تاتم نازل کردے رسول اللہ علیہ السلام رالی گن کے اللہ دے چاہتا جرالی گلے شوے دے اغا محمد الرسول اللہ دے او چاچ راوڑے دے اغا جبریل امین دے منس کی واسطہ د تمام فرشتو سردار دیخوا جی چاہتا راغلے دے د تمام مخلوقات سردار چاچ را لے گلے دے د تمام مخلوقات خالق دا دی کتاب عظمت شان دے مبارکن دا کتاب برکتی دے مبارکن وی دا باب لازمی دے فمانا دا سب علی دا متعدبان بے علی مبارکن قارئوه مبارکن عاملوه مبارکن خادموه مبارکن سامعوه دا دی قاری برکتی دے دا دی عالم برکتی دے دا دی عامل برکتی دے دا دی خادم برکتی دے ذکر رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کن عالما او متعلما او خادما او محبا فلا تكن خامسا فتهلك یا عالم شاہ یا متعلم شاہ یا خادم شاہ یا وسر محبتو کا پنزم مجوڑی گا فتهلك گنی حلاک پشی بغض وسر مکو دشمنی ورسر مکو گنی تباہ برباد بشی مبارکن برکتی دے مشن سدے مشن دادی لیدبرو آیاتی ہی چی تاسو دا قرآن پا دی آیتون کی غور و پیکرو کئی دا دا غور و دی پیکر دا پارا دے وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دا نصیحت تے دا پارا دا خاوندان دا عقلنو خاوندان دا عقلنو سوک دی صاحب د در مختار او صاحب د رد المختار هغه فرمایي که یو سړی وصیتو کی چې زما د مرګ نه پس زما د مال په اولو الالباب باندې تقسیم کړي نو بچا به تقسیمې وي په طالبانو به تقسیمې ښه ځکه اولو الالباب په مخ د دنیا صرف دی دي ښه خو خياران دی دي دا مونږه تاسو خو ځکه کوم دنو بس ناز شو خو خياران دی دي ښه اولیاء دادي نیکان دادي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اللہ وی ما نازل کردے زب حفاظت کوما او حفاظت دادے لگا داتا و سننو کا تلخا دی ما شمان اللہ تعالی خدمت اخلی دی سنی اللہ تعالی دی دا پارا مختص کری دی اللہ دی مونگا تاسو تا دا عمل کول توفیق راکی اخیری حدیث میں یو وین دے لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترقت کدا قرآن په یو چمړه کې واچول شي او دا قرآن ورته وغورځول شي دی به نه سوځي دا چمړه به نه سوځي دې د وجې نه هندوستان کې یو پادریونو هغه مناظره شروع کړه زمونږ د دې دیوبند علماو سره وی راځي دا قرآن او زه خپل کتاب تورات وی دا به دواړه ورته وغورځو چې کوم وسوځېد هغه ناحقه چې کوم ونه سوځېد هغه حق هغه تورات لیسه داسې میټیریل پې لګولو چې هغه اور نه سوځو
زمونږ د عالم ورته څه وایي نه داسې نه ده داسې به وکړو چې راځه زه به قرآن سینې سره ونیسم ته تورات سینې سره ونیسه ورته به ودانګو چې کم سړی وروستو نو بس خبره به ختمه شي لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار ما احترقت الله دې موږ له دغه قرآن په سینو کې راچي الله دې موږ له د عمل توفیق راکړي دا څه چې مې ولوستل ما ته او تاسو دې الله تعالی دې باندې د عمل توفیق راکړي او زمونږ اساس دې الله دې قرآن سره تعلق نصیب کړي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب